دا د ژوند یا ژوندون کلمه به مو ډېره اورېدلې، یو ډېره عامه کلمه ده. ځینې وایي ژوند مې ښه دی، د ژوند څخه ستړی یم، ژوندی اوسئ، ژوند ښکلی دی. ځینې راضي او ځینې ناراضي دي. که په حقیقت کې دا کلمه راوسپړو، ژوند د هر انسان لپاره د پیدایښت څخه او بیا تر مړینې دغه پړاو ته ژوندون وایي. د دې ژوند دا یو مسیر دی، که ووایم یو سمندر دی چې دوه اړخه لري، دا خوا یې وچه دا خوا یې وچه، دا خوا پیدایښت دا خوا مړینه. دا چې په دې سمندر کې ته څنګه لوبیږي دا ستا خپل پورې تړاو لري. که بل اړخ ته ځیر سو نو خدای پاک انسانانو ته مساوي سترګې ورکړي دي، غوږونه یې ورکړي، خوله یې ورکړې ده، عقل یې ورکړی دی. سترګې ورکړي چې په ووینو، غوږونه یې ورکړي چې په واورو، خوله یې ورکړې چې په ووایو. نو دا چې موږ په خپل عقل باندې څنګه لوبه کوو، څنګه خپل د عقل استفاده کوو، دا زموږ پورې تړلی. داسې نه دی چې که ژوند څخه رضایت لرو او که نه لرو، په دې کې خدای پاک زیات و کم چاته نه ده ورکړی. ښه و بد یې موږ ته پېژندلي، د وخت په تېرېدو سره د انسانانو په منځ کې پیغمبران راستولي، نو د حق و باطل لپاره یې موږ ته لاره وضع کړې. نو په دې کې که موږ رضایت د ژوند څخه نه لرو، دا زموږ خپله د عقل پورې تړاو لري. یو سړی د زحمت باسي، ستړی دی، زده کړه کوي، هغه به ښه موقف لري. یو سړی د زده کړه به نه کوي، هغه به ستړي کار ته، فزیکي ستړي کار ته به ولاړ وي. نو ژوند ښکلی دی که چیرې موږ ښکلی ولمانځو. د ژوند ښکلی لمانځل زموږ د عقل پورې تړاو لري، زموږ د ستړیا پورې تړاو لري، زموږ په مسیر پورې او زموږ په انګیزې پورې تړاو لري چې موږ دا ژوند ته کوم مسیر ورکوو، دا ژوند څنګه موږ خپل ځان ته تنظیموو. ځکه موږ خالي یو لوبغاړی یو، ژوند خالي یو سمندر دی چې په هغه کې موږ تاسو لوبه زده کوو، په هغه کې شناوره یو، او دا چې هغه مسیر ته، هغه وچې ته ځان د کومې طریقې څخه ځان رسوو، هغه زموږ پورې تړاو لري، زموږ په عقل پورې تړاو لري. نو ژوند ښکلی دی که چیرې ښکلی یې ولمانځو.